غزني هغه ښار چې پخوا د هنر او صنعت کور ګڼل کېده. د دې ولایت یو له پخوانیو صنایعو څخه د پوستندوزۍ صنعت و. دا هنر چې په تیرو وختونو کې د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره لوی تولیداتي ارزښت لرل، د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ په هیواد دننه او بهر کې هم ډیر پیرودونکي لرل. خو په اوسني وخت کې د بېلابېلو عواملو له امله دا صنعت له ګڼو ننګونو سره مخ دی. ضرورت است که یک تعداد مالداری و چیزها را زیاد کنه که پشم گرفته شود، دیگه جور کنه، چپن جور کنه، چیزهای برک خیلی مدل بالا که حال ما جور میکنیم مردم شاید واسش نرسه که بو طرف قیمت‌های خیلی بالا چیزهای مالداری که در مردم رواج شود، خب بازی هم شاید خیلی ارزان شده مردم تخفیف. د پوستین ګنډلو صنعت نه یوازې د غزني د خلکو لپاره د عاید لویه سرچینه ده، بلکې په خلکو کې د کارموندنې په برخه کې هم په تیر کې مهم رول لوبولی دی. د دې برخې یو شمېر هټیوال وایي چې په دې صنعت کې بوخت خلک چې دا د ژوند اصلي مالي سرچینه وه، اوس د بازار د سړېدو له امله یې خپل کارونه بند کړي دي. پوستندوزی خو سابق 500 دکان در شهر غزنی بود، تقریبا دست 10,000 نفر در کار بود. حالا فعلا یک ما موندیم، شرایط جنگی که شد پای خارجی ازیجا گرفته شد و مثلا تجارت حساب خارجی نشد. اگر این شهرت بین المللی دارد در جهان، قسم پوستندوزی شهرت جهانی داره، مگم فعلا یک دکان ما مونده. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي د پوستندوزۍ صنعت نه یوازې د اقتصادي ارزښت له مخې مهم بولي، بلکې دا د غزني د خلکو د کلتوري هویت یوه مهمه برخه ګڼلې ده. د دې ادارې مشر ملا حمید الله نثار له امید راډیو سره خبرو کې ویل چې د دې صنعت ننګونه د دې معنا لري چې موږ د غزني د فرهنګي او هنري میراث یوه مهمه برخه له لاسه ورکوو. نو د دې ملاتړ اړین دی او دا ریاست ورته ژمن دی. موږ همدارنګه د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست په ټوله کې په دا هڅه کړې تر څو ټولو لاسي صنایعو ته وده ورکړو، هغې ته د خلکو د هڅونې لپاره نندارتونونه جوړ شوي دي. نو موږ په دې هڅه کې یو چې ټولو لاسي صنایعو ته بالخصوص پوستین جوړولو صنعت ته لا وده ورکړو، خلکو ته د عامه پوهاوي له لارې همدارنګه د غونډو له لارې دوی دې ته وهڅوو تر څو له پوستین جوړولو څخه هڅه وکړي. د غزني اوسیدونکي هم ټینګار کوي چې حکومت باید د کورنیو صنایعو او تولیداتو ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې بهرني توکي د داخلي تولیداتو بازار ته زیان ورسوي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزني.